السلام علیکم ورحمت الله. یو ځل بیا هرکلی په دې هیله چې به روغ و جوړ یاست او د ژوند په چارو کې به کامیاب اوسئ. خوشحاله یم چې یو ځل بیا له تاسو سره یو څه وخت مې په ذهن او فکر کې داسې موضوع تاوېدله غوښتل مې چې دغه د خپل فکر هغه څه چې زما په ذهن کې دي هغه له تاسو سره هم شریک کړم. خو مخکې له دې چې موضوع ته راشم، د ژمي موسم دی، هوا سړه ده، ورځ تر بلې هوا سړېږي او بارانونه نشته. اول خو دې خدای زموږ او ستاسې په وطن کې د خیر رحمت باران وکړي. موږ تاسو په شریکه لاسونه لپه کړو الله ته چې د خیر رحمت بارانونه وشي او دغه هوا لږه جوړه شي، ځکه هوا سخته ده، ګردونه دي او طبعا هېوادوال به بخارۍ ته ضرورت لري او یو څه به سیزي. بدون د بخارۍ او بدون له ګرمۍ هم نه کېږي چې ځان ګرم ونه ساتي، خو ضرورت هم شته. خو هیله دا ده چې اول خو دا ورته وایم کوشش وکړئ چې خپل ځان په داسې ډول باندې وساتئ چې نه ډېر زیات ګرم شئ او نه ډېر زیات یخ، که لباس وي او همدارنګه که په کوټو کې او تاکونو کې اوسېږئ او په اوسېدلو ځایونو کې، نو کوشش وکړئ چې ځان متوسط وساتئ، نه ډېر زیات ځان ګرم کړئ او نه ډېر په یخنۍ سره. همدارنګه خپل فامیل، خپل بچیان، خپله کورنۍ هم په متوسط ډول باندې وساتئ. هغه څه چې ضرورت وي هغه ترسره کړئ. نو په دې هیله چې دغه شپې ورځې د ژمي په خیر او خوشحالۍ سره په هر چا باندې تېر شي. خو یو موضوع چې همدلته رایاده شوه، طبعا ځینې هېوادوال او دوستان به له بخارۍ، د ګازو بخارۍ استفاده کوي او ترې به ګټه اخلي. ضرور ځینې کورونو کې دا شته او ډېر استعمالیږي. په تېر ژمي کې تاسې به خبر یاست په ډېرو فامیلیو کې یا په ډېرو کورونو کې داسې ستونزې پیدا شوې چې هغوی له ګاز د بخارۍ، د اوکراین او دا نور برقي او نور ګازي بخارۍ دي، د دې استفاده کوي. نو بې احتیاطه شي. زړه خو هغه نه غواړي، ځکه هېڅوک مرګ سخت دی او هېڅوک هم نه غواړي چې په ستونزه کې یا مشکلاتو کې راګیر شي، او هر سړی کوشش کوي، هر څوک کوشش کوي چې له ستونزو مشکلاتو خلاص وي. نو کله کله داسې کېږي چې له ګازي بخارۍ له دې استفاده کوي او هغه بیا ورته ویده شي یا یو مشکل لري او ستونزه پیدا شي. نو د دې له امله ډېر زیاته هېوادوالو زموږ ستاسې دوستانو خپل ژوند د لاسه ورکړ، او ماشومان یې هم شهیدان شو، د خپل هم. نو هغه میندې او هغه پلارونه او هغه خویندې چې هغوی له بخارۍ، د ګازي بخارۍ استفاده کوي، له ګاز استفاده کوي، نو ډېر زیات احتیاط یې وکړي. د خپل ځان خیال دې وساتي، د خپلې کورنۍ، له خپلو هېوادوالو خیال دې وساتي. زموږ سپارښتنې او غوښتنې همدغه دي چې که استعمالوئ کوشش دې وکړي چې کله ویده کېږي، له خوب وروسته چې دی ویده کېږي، نو دا د هغې ځای له کوټې بهر کې بیرون دې وساتي او بیرون دې کېږدي. نو که ویښ وي بیا هم احتیاط پکار دی، او کله چې بیا ویده شي نو بیا خو خوب سړی نه پوهېږي، نو مشکل پیدا کېږي. نو هیله هم دا ده چې هغه څوک چې له ګازي بخارۍ استفاده کوي ډېر احتیاط وکړي. نو الله دې ژمی په خیر او خوشحالۍ سره تېر کړي. راځم اصل موضوع ته. تاسې خبر یاست چې په دې وروستیو کلونو کې او په دې وروستیو وختونو کې خو بیخي ډېر زیات زموږ ستاسې هېوادوال سفرونه کوي، له یو ولایت بل ولایت ته ځي، ډېر اوږده اوږده سفرونه کوي او په موټرو کې ځي، موټر غټ واړه مختلفو وسایطو نه استفاده کوي. نو دلته د بې احتیاطۍ خبره ده. نو په ځینو ځایونو کې خو شکر دی سړکونه جوړېږي، د بیا رغونې کارونه روان دي په هر ځای کې. نو الله دې زموږ ستاسې هېواد جوړ کړي او دغه سړکونه او دغه آبادیانې چې کومې دي په خیر او خوشحالۍ سره یې ترسره شي. نو هدف مې دا ده چې هغه استادان یا ډریوران چې هغه د ترانسپورټ څخه ګټه کوي، ترانسپورټي شیانو استفاده کوي، اول خو په ښار کې کوشش دې وکړي چې د بې ځایه مخکې کېدلو یا د بې ځایه د یو سړک نه بل سړک، د یو څلور لارې نه بل سړک ته، ځکه چاریانې دي، څلور لارې دي، طبعا اوښتل او تېرېدل دا ضرور دي، ځي به کارونه به لري، خو کوشش دې وکړي چې دې په ځای چې سرعت نه استفاده کوي او تیز بې احتیاطي کوي، یو خوا بل خوا نه ګوري، نو احتیاط دې وکړي. کله هم چې له څلور لارو یا د چاریانو یو نه بل ته اوړي، نو کوشش دې وکړي چې په احتیاط سره ووړي، یو خوا بل خوا کې وګوري، ځکه اشارې فعاله دي، اشارې شته، د موټر سره چاپېره خپله دې احتیاط کوي. نو په اوښتلو کې ډېر زیات کوشش کوي د یو بل خیال دې وساتي. که د بل خیال یې وساتي، د خپل ځان خیال یې وساته، ځکه ځان ډېر شیرین دی او ځان ډېر زیات خوږ دی، او په چا هم چې خپل ځان خوږ وي په هغه به خپله کورنۍ خوږوي، هغه ته به خپل فامیل، خپل کورنۍ، خپل ژوند خوږ وي، نو هغه د نور هم خیال ساتي. نو یو خو په ښار کې د دې په ځای چې دا بې احتیاطي کوي،
او سرعت نه استفاده کوي نو کوشش ته وکړي چې په ډېر احتیاط باندې واوړي هغه سرعت چې دا وایي دا د په خپل موټر باندې مصرف کړي د خپل موټر احتیاط یې وکړي خپل موټر وسایل یې وګوري ټیر ټوب دې ته ورته موبلین شو اوبه شوې دا د هر سهار چې راپاڅېږي خپل موټر دی کنټرول کې ودې ګوري اوبه دې وګوري موبلین دې وګوري تیل دې وګوري پاک دی کې ځکه د طبعا دا به ټکسیواني کوي طبعا د سره ملګري دوستان ځي په خاص ډول مامورین دولتي چارواکي دولتي مامورین دی به ورسره موټر کې ځي نو هغه خپل موټر د صفا وساتي که یو ډریور خپل موټر صفا ساتي نو تاسې باور وکړئ چې هغه سره به بیا سوارلي هم خوشحاله وي ځکه زموږ تاسې هېوادوال وظیفې لري سهار ځي مازدیګر راځي نو هغه کوشش کوي داسې یو موټر کې لاړ شي چې استاد په احتیاط باندې وي په وخت خپل دفتر ته ورسېږي خپل کار ته ورسېږي نو یو خبره وایم بله رایادېږي خو په هر صورت غواړم په دې باندې بحث وکړم چې نو کوشش دې وکړي چې خپل موټر دې صفا وساتي دا د چاپیر چوکیګانې موټر په داخل بیرون کې ځکه چې مامورین ځي نو هغه کوشش کوي چې په منظم ډول خپل دفتر ته ځان ورسوي نو که دا خیرن وي دغه کالم خیرنېږي او بیا دغه موټر ډریور ورته ښه نه ښکاري نو زه باوري یم که یو ځل هغه ډریور سره چې د دې موټر خیرن وي یا ناپاکه وي بل ځل هغه ورسره نه ځي خو که چېرته منظم وي او ښه په احتیاط سره ځي نو تاسې باور کوئ چې بیا هم هغه ورسره ځي خلک ورسره ځي نو داسې خدای نخواستې داسې ونه شي چې کومه سوارلي یا څوک یو ځل د ډریور سره لاړ شي او بیا هغه په نښه شي به دوم ځل ورسره لاړ نه شي نو یو هیله او سپارښتنه مې دا ده د دې په ځای چې سرعت نه کار اخلي نو کوشش وکړي چې خپل موټر او د خپل ځان خیال وساتي دوم دا ده چې اصل هدف مې دا و چې په دې وروستیو کې په لرې ولایتونو کې تاسې وګورئ په شمال طرف ته په جنوب طرف ته په مشرقي ختیځون طرف ته دغه لارې ډېرې زیاتې خونړۍ شو ډېر زیات ټرافیکي پیښې پرې رامنځته شوې نو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې تاسې وګورئ په ننګرهار کې څو پیښې رامنځته شوې هغه ټولې پیښې یا دا واقعیات رامنځته کېدل د ډریور بې احتیاطي که یو ډریور احتیاط وکړي بل ډریور نه کوي نو هدف دا نه دی چې هماغه یو ډریور چې چا دا پیښه رامنځته کړې او څوک پکې زخمیان شوي یا شهیدان شوي خپل ژوند د لاسه ورکړي همدا ملامت وي نه نور هم کېږي نو دغه پیښې کله کله په داسې حالاتو کې رامنځته کېږي چې هغه ځای مناسب ځای چې نه وي د مخکې کېدلو نه وي یا د یو بل د موټر نه د کراس کولو نه وي او یا د تیز رفتار نه وي ځکه په ځینو ځایونو کې خو بورډونه لګېدلي لوحې شته دی او ډریور خپله پوهېږي که چېرته دا اشترینګ ته ناست وي او دا موټر ته ناست وي دی په دې پوهېږي چې زه په کوم حالات باندې مخکې شم او دغه کې څومره سرعت ووایم او یا چې مخکې کېږم په کوم ډول مخکې شم که هر ډریور یا هر ترانسپورټ کس دا هر ځای ته سفر کوي نو دی دې په داسې یو انداز کې لاړ شي ضرورت نه دی چې په شپېتو کې تللی شي ولې به اتیاو ته ستنه جګه کړي که په اتیاو ته ځي ولې په سلو کې دا د ځای ته وګوري په هماغه رفتار او په هماغه اصولو د مخکې لاړ شي ځکه د ټرافیک اصول دا باید مراعات شي که په یو ډریور باندې بیا هم وایم که یو چا باندې خپل ځان ګران وي نو هغه باندې به خپل فامیل خپله کورنۍ هم ګرانه وي که هغه د خپل ځان خیال وساتي هغه به د خپل فامیل د خپل کورنۍ هم خیال ساتي او ضرور ده چې د خپل ځان خیال وساته د خپلې کورنۍ خیال یې وساته نو هغه د بل چا خیال هم ساتي ګورئ د ټرافیکي اصولو باندې ډریور کله هم چې ځي فکر وکړه چې د هغه یوازې خپل مسؤلیت نه دی هغه سره دغه کومه سوارلي چې ده د هغه کوم کسان چې د دې مسؤلیت هم د هغه په غاړه دی نو کله هم چې د یو ډریور غاړه باندې دغه ټوله سوارلي څو کسۍ 15 کسۍ 10 کسۍ غټ موټرې وړوکي د دومره کسان د ده مسؤلیت په غاړه نو دا خپل مسؤلیت نشي ادا کولی نو بل چا مسؤلیت به څنګه ادا کړي نو زما هیله او سپارښتنه دا ده بیا هم وایم چې هغه استادان هغه ډریوران چې لرې لرې سفرونه کوي نو په ډېر احتیاط یې لاړ شي د سرعت نه د استفاده نه کوي د دې په ځای چې سرعت تخلي د خپل ځان خیال یې وساتي د خپل موټر خیال یې وساتي ګوره دلته څومره تاوان دا کوي یو خو دا ده چې دی زیانمن کېږي دی پکې له منځه ځي دومه خبره دا ده چې موټر یې له منځه ځي ګوره مالي او ځاني زیانونه درته رسېږي هم خپله زیانمن شو پکې زخمی شو یا شهید شو همدارنګه هغه سوارلي چې دوی سره ده هغه هم زیانمنه کېږي څوک پکې شهیدان کېږي څوک په زخمیان کېږي بل موټر تاوان دا راغی اوس که دی بل چا موټر ووهي د بل چا موټر سره یې وجنګاوه ټکر یې وکړه نو فکر وکړه چې هم خپل تاوان په غاړه راغی هم د بل چا تاوان به دغه کوي بیا نو مجبوره ده چې دلته بیا نو قانون دی اصول دي یو خو به هغه کورنۍ چې هغه څوک پکې شهیدان شوي څوک پکې زخمیان شوي د هغوی مسؤلیت ګوره اخیستل او خپله
زیانمن شو د موټر د منځه لاړه دومره خبره دا ده چې پکې هغه سوارلي چې څوک د سره هغه کسان چې ګوره هغه شهیدان شو ښه د هغه خونې مو واخیسته خپل شو د کورنۍ شو او د هغې خلکو شو نو هیله او سپارښتنه مې دا ده چې هر ډریور چې په لاره ځي په دې وروستیو کې تاسې ګورئ ډېر دغه تصویرونه تاسې وګورئ دا په دې وروستیو کې په ټولو ولایتونو کې په جنوبي طرف ته که وګورئ په مشرقي طرف ته که وګورئ همدارنګه شمالي ولایتونو ګورئ دا ټول مثالونه دي ګورئ دا په دې وروستیو کې په دغه لویه لاره باندې شوي دا ټول ډریورانو بې احتیاطي ده چې په لاره بې احتیاطي کوي نو بیا هم وایم یو لنډ پیغام مې بیا هم دا دی هغه ډریوران چې لرې که نږدې سفرونه کوي هغوی ته هم سپارښتنه همدا دی چې هغوی نه احتیاط وکړي د خپل موټر خیال دې وساتي د خپل ځان خیال دې وساتي د خپلې کورنۍ خیال دې وساتي او همدارنګه چې لرې سفرونه کوي کوشش کوي خیر ټول لاره هم که اوس مثال موږ د کابل نه شروع شو لاړ شو حرکت وکړو او تورخم ته ځو یا جلال آباد ته ځو که په 2.5 ساعته کې نه خو په 3 ساعته کې به ورسېږو په نیم ساعت کې څه نه کېږي ګوره څومره ښه کار مو وکړو هم په امان کې لاړو هم په خوشحالۍ لاړو په وخت ورسېدو مشکلات ستونزو نه خلاص شو نو هیله او سپارښتنه بیا هم دا ده چې هغه ډریوران چې لرې سفرونه کوي له یو ولایت نه بل ولایت ته ځي ډېر احتیاط نه کار واخلي او خپل ځان ته یې توجه وکړي خپل مال ته یې توجه وکړي هغه سوارلي چې دي څه د هغه خیال دې وساتي او د خپلو هېوادوالو خیال دې وساتي او د خپل ځان د خیال وساتي نو انشاءالله که هغه ډریوران چې دغه برخو ته متوجه شي نو انشاءالله دا به ښه راتلونکی ولري او خپل ژوند خپل زندگی به ډېر په امن کې واوسېږي دولت خو هر کار نشي کولی ځینې شیان چې موږ تاسې خپل هم ترسره کړو ځینې شیان زموږ ستاسې مسؤلیت دی ځکه د خپل ځان خیال ساتل د خپلې کورنۍ خیال ساتل د بل هېوادوالو او د نورو خیال ساتل دي نو په ځینو برخو کې به دولت کار کوي او ځینې کې موږ تاسې مسؤلیت دی چې هغه ترسره کړو نو تر بلې موضوع یا بلې ویډیو چې زه بیا ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږم تر هغې هر چېرې چې یاست خوشحاله الله مو مل او ملګری شه